سلامونه او نیکې هیلې. یو ورور پوښتنه رالېږلې ده. هغه وایي چې زه په ایران کې یم، زما ډېر معاملات چې دي هغه په تومنو دي، او دلته چې کوم مسافر دي هغه ما سره خپلې پیسې یعنې په تومنو ږدي، او بیا چې کله وغواړي خپل فامیل ته په افغانستان کې حوالې وکړي هغه په افغانیو باندې وي. نو زه څنګه دا معاملات ترسره کړم په دې سیستم کې؟ نو دا درس کې به دا زده کوو موږ. نو لومړی زموږ دا کوم سرلیکونه چې دي هغه به دا وي چې څنګه د مشتریانو یا هم د صرافانو په حساب کې بیلانس پیسې جمع کړو یا هم پخوانی بیلانس پکې جمع کړو، او همدا ډول څنګه یوه صادره حواله ترسره کړو چې په دې کې به مونږ کرنسیانې هم تبادله کوو. دا ټول به مونږ وګورو چې پیسې څنګه د یو حساب نه بل حساب ته انتقالیږي، او همدا ډول کمیشن مفاد دا ټول به سره وسنجوو. نو لومړی راځم زه دلته تاسو وګورئ چې ما سره یو حساب د احمد ده او بل د محمد ده. که تاسو غواړئ چې حسابونه اضافه کړئ نو دلته کولی شئ دغه شنې کرښې نه داسې لاندې شروع کړئ، حسابونه جوړ کړئ، او د دې ټوله مکمله ویډیو زما یوټیوب چینل کې شته ده، تاسو کولی شئ هغه هم وګورئ، لینک یې دلته شته دی، تاسو وګورئ. نو زه راځم ډاشبورډ برخې ته، بیا به راشم دلته زه ټرانزیکشن برخې ته. ټرانزیکشن برخه کې موږ معاملات دي چې هلته څو نوع معاملات موږ ترسره کولی شو. حواله وارده، حواله صادره، دې برخو ته بیا زه راځم، او تبادله د اسعارو ده، بیا هم روزنامچه ده. نو لومړی چې زه د چا په حساب کې پیسې جمع کوم، یا که هغه نغدي وي یا هم پخوانی بیلانس وي، د هغې حساب کې به څه کوم، دلته به د هغې حساب انتخابوم. لومړی به راشم دلته به د حساب انتخاب کوم، دا زما مشتری دی، ما سره پیسې ږدي. فرض مثال دا ما سره 2 میلیونه تومن نقد دي، دا 2 میلیونه تومن شول. دا به هم زه طلب کې ونیسم. نو تاسو وګورئ چې دا 2 میلیونه د ده په حساب کې جمع کېږي، دلته مثبت علامت دی ورسره. بیا به راشم دلته به کرنسي IIR یعنې ایراني تومن انتخاب کړمه، دا کرنسي مې انتخاب کړه. ډایرکټ برخه کې به زه چون دا پیسې چې دي دا یې ماته نغدې راکوي، نو زه حتما دا پیسې په خزانه کې اضافه کوم. خزانه مې ورته انتخاب کړه، او بیا دا به هم زه طلب کوم ځکه دا په خزانه کې جمع کوم. نو دا ګوره دا جمع مثبت علامت ورته راغی. نو دلته به ورته ولیکم نقده، دا پیسې ماته نغدې راکړي. صحیح دی. یو بله معامله به هم ترسره کړو، که هغه پخوانی بیلانس وي هغه ته زه هم راځم، اوس به زه دا ثبت کړمه، دا شو. اوس به دا زه د بلې معاملې ترسره کولو لپاره لومړی به زه دا پاک کنید په دې باندې به کلیک کړم. دا کوي چې دا محتوا یو پاکوي، بل موږ ته دا سیستم بیرته عیاروي. دلته به معاملې نمبر اپډیټ شي، تاریخ به ولیکل شي، سیستم به بیرته موږ ته اجازه راکړي چې یو بله معامله ترسره کړو. نو دا ځل به زه د یو صراف حساب انتخاب کوم. فرض مثال که هغه د مشتری وي که د صراف پروا نه کوي، او دلته به زه اوس د صراف حساب انتخاب کوم. دا صراف دی، او دلته به زه مقدار د پیسو ولیکمه. فرض مثال د ده ما سره پخوانی بیلانس دی 1,00,000 افغانۍ، دا 1,00,000 افغانۍ شوې. دلته به ورته طلب انتخاب کوم، کرنسي به هم افغانۍ انتخاب کوم. ډایرکټ کې به زه دلته بدون مدرک انتخاب کوم، ځکه دا نغدې پیسې نه دي چې زه په خزانه کې جمع کوم. نو ځکه بدون مدرک انتخابوم، او دا به هم طلب کې ونیسم. بیا به دلته ورته ولیکم دا پخوانی بیلانس یا بیلانس قبلي. صحیح شو. او اوس به زه دا ثبت کړم. اوس که زه راشم ډاشبورډ برخې ته، ډاشبورډ برخې کې تاسو وینئ چې یو څه بیلانسونه اپډیټ شوي دي، هموار دلته راغلي دي. او که چېرته تاسو ته دا نه ښکاري نو لومړی خو به تاسو داسې وکړئ چې دلته به کرنسیانو ته متوجه وئ. نو اوس زموږ IIR دا یعنې ایراني تومن دي، موږ ته بیلانسونه د همدغه کرنسي ښیي. او بل به تاسو توجه کوئ چې دا پیل نیټه ده او دا هم پای نیټه ده. معاملات چې د دغه دوو تاریخونو ترمنځ ترسره شوي هغه یوازې درته ښیي. نو همیشه کوشش کوئ چې دا اپډیټ وساتئ. د په حساب کې خو ایراني تومن نشته، د خو افغانۍ دي. که زه دا افغانۍ کرنسۍ کومه نو د په حساب کې دا دې ګوره افغانۍ راغلی. صحیح شو. او زمونږ په حساب کې زمونږ که ایراني تومن زه ونیسم، زمونږ په خزانه کې یوازې تومن دي، اوس نور مونږ کوم افغانۍ بیلانس نه لرو. نو دا معاملات مونږ ترسره کولی شو. معاملات ترسره کولو لپاره به زه راسم ټرانزیکشن برخې ته، او دا صفحه تاسو کولی شئ دې ځای نه دلته ښکته او بره بوځئ. زه به راشم دلته حواله صادره ته. دا حواله صادره ده. حواله وارده او صادره په ترمنځ فرق دا دی، کله چې تاسو په یو بل صراف باندې حواله وایي نو هغه صادره کې راځي. صحیح دی. او کله چې تاسو باندې یو بل صراف حواله وایي پر تا یې وایي نو هغه حواله وارده ده.
نو چون مونږ دا حواله په یو بل صراف باندې وایو چې هغه په افغانستان کې دی نو زه حواله صادرې ته راغلم. صحیح شو. نو زه به دلته راشم دغه صراف آی ډي به انتخاب کړم، دا ده محمد په نامه باندې، او دلته به زه دته 10,000 افغانۍ ولیکم. فرض مثال د احمد چې موږ سره حساب ده مشتریم ده، دی وایي چې زما د حساب څخه 10,000 افغانۍ زما فامیل ته ولېږه. چون د هغه حساب خو په ایراني تومنو ده او دا په افغانیو باندې لیږدوي، نو تاسو دې معاملې ته غوږ شئ چې څنګه د ده د حساب نه تومن کمیږي او د محمد په حساب کې افغانۍ اضافه کیږي، ځکه چې هغه حواله په افغانیو کوي. نو 10,000 افغانۍ به ولیکم او دلته به زه کرنسي مې انتخاب کړه. نرخ خرید، نرخ فروش دا به هم ورته عیار کړو. که تاسو دلته په دې باندې 2 ځلې کلیک وکړئ نو خپله هم کولی شئ چې دا پاک کړئ، بیا د سره یو بل نرخ ولیکئ. ډېر اسانه کار ده. دا مې شپږ ونیو، دا مې هم نرخ خرید چې دی 0.15 دا نه فی 1000 د ریال نرخ ده. دا د مقدار د تبادلې شو. دلته به تاسو د کرنسي څه شی انتخابوئ؟ ایراني تومان IRR، او دلته هم افغانۍ ده. او دا چې دی دا د مفاد تبادله ده، یعنی دغه افغانۍ تومنو ته واوښتي نو کوم تفاوت چې ده یا ګټه چې ده هغه زموږ په حساب کې جمع کیږي په تومنو باندې. دا کرنسي ده. اوس د مفاد حواله چې ده دا به مونږ دا مفاد د حوالې کمیشن ده او دا به مونږ اخلو د هغه کس نه، د هغې د حساب نه مونږ حواله کوو. نو زه راځم دلته به زه فرض مثال تومنو باندې ولیکم یا په افغانۍ ولیکمه، پروا نه کوي، خو زه تومن لیکم ځکه د هغه حساب ما سره تومن دی. نو زه لیکم فرض مثال څونه تومن ولیکم، 2000 تومن به ولیکم یا 100,000 به ولیکم، نه پوهېږم چې څونه راځي. دا به زه IRR کم او مفاد صراف. دا صراف چې دی دی باید مفاد واخلي په افغانیو باندې، ځکه د حساب ما سره په افغانیو دی، یا که په تومنو دی مشکل نه لري. نو زه ورته 50 افغانۍ انتخابوم او دا به هم افغانۍ کم. من نمبر حواله سیستم خپله درته جوړوي. بس دلته منبع ولیکه، فرض کابل، فرستنده خپله احمد ته او ګیرنده فرض مثال محمود ته، او درک به اوس تاسو توجه کوئ چې دا د چا درکه کیږي. نو درک کې به زه خو احمد ورته انتخابوم، ځکه د ده د حساب نه دا مقدار پیسې چې دي په تومنو کمیږي او هغه کس اخیستونکی چې دی هغه ته به دا افغانۍ ورکوي. کوم دا صراف چې دی د ده په حساب کې چې دا مونږ دا 10,000 افغانۍ جمع کړي دا خو به هغه کس ته یعنې محمود ته ورکوي. نو بالکل حساب برابر راغی. زه به دلته اوس راغلم وښیي دلته به ګرفت انتخاب کړم. که طلب انتخاب کړی مې وي ګوره سیستم ماته وي سټاپ چې دا معامله صحیح نه ده، ته باید ګرفت انتخاب کړي. ښه نو ګرفت مې انتخاب کو. اوس دلته وګورئ چې دلته منفي علامت ده، یعنې د دې حساب نه دغه تومن چې دي دا کمیږي او د ده په حساب کې چې دا مثبت دی، یعنې دا 10,000 افغانۍ د دغه صراف په حساب کې جمع کیږي. هر څه سم دي، اوکې راکړی دی. زه به ثبت دا ثبت شو او کولی شم دا حواله زه ورولېږم په واتساپ باندې دغه صراف ته چې دا نمبر تاسو هلته صحیح لیکلی وي. دلته اکاونټس برخه کې راشئ، نمبر به داسې لیکئ 3 نوي په اول سر کې لیکئ، مثبت صفرونه دا ورسره مه لیکئ، بس دغسې 3 نوي نه شروع نه وکئ، 3 نوي نه شروع وکئ، همداسې په دې ترتیب په دې فارمات ولیکئ. بېرته راځم ټرانزکشن برخې ته. نو زه دا کلیک کوم، دا به څه شی وکړي، دا به واتساپ کړي. اوس راشئ ډاشبورډ برخې ته. ډاشبورډ برخه کې تاسو وګورئ چې احمد دی د ده د حساب نه وګوره تومن کم شوي دي، تومن کم شوي دي او د مخکې 2 میلیونه بیلانس و او اوس ته وګورئ چې کمیشن هم ترې کم شوی دی 2000 او هغه د حوالې مقدار هم ترې کم شوی دی. دلته هم موږ ته مفاد هم راغلي دي، کوم مفاد چې موږ د تبادلې د رویه اخیستل یا هم د کمیشن پر تومنو باندې. او که دا زه افغانۍ کمه نو د محمد د حساب څخه بلکې د محمد په حساب کې 10,050 افغانۍ جمع شوي دي. 10,000 خو حواله وه، 50 افغانۍ هم د کمیشن و. نو بالکل هر څه یې صحیح دقیق تعقیب کړي دي، خپل حسابو ته راغلي دي. راپور برخې ته اوس که تاسو راشئ او دلته د محمد حساب انتخاب کړئ. نو دا و د نن ورځې درس. امید چې تاسو زده کړي وي او د دې سیستم نه خوند اخیستی وي. ښې چارې.